ډېر ګرانو ماشومانو سلام. هیله لرم چې ټول جوړ او روغ اوسئ. نن د وړو ماشومانو کوچنیو ماشومانو لپاره درس لرم. بسم الله الرحمن الرحیم به یې پیل کړو. تاسو هم تکرار کړئ را سره. بسم الله الرحمن الرحیم. درس مو ډېر لنډ دی، د یوه نه تر دریو پورې، یوه نه تر درې عدد پورې تاسو نن زده کړئ. موږ لرو په پښتو کې یو، دوه، درې. هغه پاس وګورئ، یو، دوه، درې. او د پښتو ژبې اول حرف الف دی، دوهم یې ب، دریم یې پ. د لاندې الف ب پ. په دې اړه به نن خپل درس تاسو سره شریک کړم. مثلا یو په پښتو کې پاس وګورئ لیکل شوی، د لاندې په انګلیسي کې یو دانه انار. انار په الف پیل شوی، یو دانه انار. الف وګورئ، یو وګورئ، یو دانه انار. اوس په دوه زده کړو. دوه په پښتو هلته پاس لیکل شوي، د لاندې په انګلیسي لیکل شوي. دوه دانې بادرنګ. بادرنګ په ب لیکل شوی، په ب پیل شوی. دوه دانې بادرنګ، یو، دوه، دوه دانې بادرنګ. درې پاس هلته په پښتو لیکل شوی، د لاندې انګلیسي. او درې دانې پکې لرو، درې دانې پکې. پکې په پ لیکل شوی، پ پکې. درې دانې پکې، یو، دوه، درې، درې دانې پکې. نو اوس به بیا درته تکرار کړم، یو، دوه، درې. پاس په پښتو لیکل شوي، د لاندې په انګلیسي. یو، دوه، درې پاس او د لاندې الف ب پ. درې عدده مې در زده کړل او درې حرفه مې در زده کړل. یو، دوه، درې، الف ب پ. هیله ده چې هیر مو نشي او ښه تکرار کړئ، څو ځله تکرار کړئ چې ښه مو زده شي. ورته وګورئ او ویې لیکئ. نور نو مو وخت نه نیسم. د خدای په امان.